تاسو له SBS پښتو سره یاست. سلامونه ستړي مشئ. نن جمعه د 2018 کال د جولای د میاشتې 19 نیټه ده چې د چنګاښ د میاشتې له 22 نیټې سره برابرېږي. تاسو د SBS پښتو څخه د نن ورځې لاند خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وايي د امریکا حکومت داسې اسناد خپروي چې د نوموړي په وینا د امریکا په ټاکنو کې د چین د لاسوهنې هڅې ښيي. ښاغلي ټرمپ دا څرګندونې په یو مهمه ټلویزیونی وینا کې کړې دي. دا وینا چې د امریکا یو شمېر ټلویزیونی شبکو لکه NBC, ABC او CNN اعلان کړی و چې په خپل اصلي ټلویزیونی چینلونو کې به په ژوندۍ بڼه نخبروي. دغه شبکو ویلي و د خبر ور ټکو لپاره به وینا څاري او ډیجیټلي ژوندۍ خبرونه به وړاندې کړي. دیموکراتان ادعا کوي چې اتیا کلن د دویمې دورې ولسمشر ډونالد ټرمپ هڅه کوي د نوامبر د منځمهاله ټاکنو مخکې خپل دریځ پیاوړی کړي او دا کار د رایو د درغلیو د ناسمو ادعاو لاره کوي. ښاغلی ټرمپ وايي هغه استخباراتي معلومات چې ترلاسه کړي دي د ټاکنیزو بنسټونو په سیستم کې حیرانونکې کمزوري څرګندوي. This evidence shows that the election system we have dangerously exposes and really exposes like levels never thought possible to hacking, exploitation and foreign interference. ایران ویلي دی هرمز تنګي د دې هواد لپاره سره کرخه ده او خبرداري ورکړی چې که امریکا پر بنسټونو د بریدونو ګواښ عملی کړي تهران به په ټوله خلیجي سیمه کې مهم بنسټونه پنهخه کړي. د ایران د پاو د مرکزی قوماندې ویان ابراهیم ذوالفقاری ویلي چې ایران به په هیڅ حالت کې امریکا ته اجازه ورنکړي چې د هرمز تنګي په چارو کې لاسوهنه وکړي. د بریدونو په 15 شپه د امریکا پاوز ویلي چې په بیلابېلو ځایونو کې د شپږو ساعتونو لپاره د بریدونو لړۍ تر سره کړي څو د هرمز تنګي په سیمه کې د ایران وړتیا کمزوري کړي. د سپینې مانای ویان د کارولین لیویټ ویلي باور لري چې ایران د یوې هوکړې لپاره اړتیا لري. د استرالیا صدر اعظم انټونی البنيزي خپل هغه پریکړې دفاع کړې چې سږ کال به د ګارما فیسټیوال کې ګډون نه کوي. ښاغلی البنيزي مخکې ژمنه کړې و چې د خپل حکومت پر مهال به هر کال په دې مراسمو کې ګډون کوي. دا فیسټیوال د ارنهم لند په شمال ختیځ کې تر سره کیږي او په استرالیا کې د لومړنیو ملتونو تر ټولو لوی کلتوري فیسټیوال دی. په دې څلور ورځنی پروګرام کې د یولنګا مشران، کورنۍ د کلتور ساتونکي او میلمانه د زده کړې او دودیزو مراسمو لپاره سره راټولېږي. تمدا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ او د لومړنیو ملتونو د چارو وزیر ملاندري مککارتي په دې فیسټیوال کې ګډون وکړي چې د جولای په 11مه پیلېږي. خو صدر اعظم له ABC سره په مرکه کې تایید کړي چې له هغوی سره به ګډون نه کوي. نوی معلومات ښیي چې په استرالیا کې د سیګریټ څکولو کچه لا هم د کمیدو په حال کې ده او دا هیواد د 2013 کال تر پایه د لویانو د ورځني سیګریټ څکولو کچه 15% یا تر دې کمې کچې ته د راټیټولو ملي هدف ته نږدې کوي. دا معلومات د استرالیا د روغتیا او هوساینې انسټیټیوټ د نشئی توکو د ملي ستراتیژۍ د کورنیو سروې کې راغلي دي. سروې دا هم موندلې چې هغه استرالیایان چې سیګریټ څکوي ډېری غیر قانوني تنباکو کاروي. د هاو کسانو لړلې چې د برانډ لرونکو غیر قانوني تنباکو یې اخیستي او 50% ویلي و چې دای له تنباکو پلورونکو څخه اخیستي دي. د 14 کلونو او تر دې پورته عمر لرونکو کسانو ترمنځ د ورځني سیګریټ څکولو کچه په 2015 کال کې 15.8% ته راټیټه شوې چې دا د 2022 او 2023 کلونو له 8.3% څخه د پام وړ کمښت ښيي. او وروستی خبر له افغانستان څخه طالبانو له ایران او تاجکستان سره د ځمکني ترانسپورت د درې اړخیز دهلیز په جوړېدو هوکړه کړې ده. دغه هوکړه د ایران په مشهد ښار کې د یادو هیوادونو د استازو ترمنځ په یو ناسته کې شوې ده. د طالبان حکومت د ترانسپورت وزارت په دې اړه د یوې اعلامیې په خبرولو سره وویل په دې ناسته کې د درې واړو هیوادونو هوکړه کړې ده چې د افغانستان، ایران او تاجکستان ترمنځ د ځمکني ترانسپورت درې اړخیزه دهلیز رامنځته شي. ویل کېږي چې د دې هوکړې لمخې ښایي د ایران او تاجکستان سوداګریز توکي د افغانستان له لارې نورو هیوادونو ته ولېږدول شي. د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کړکېچ له امله د دواړو هیوادونو سوداګري په ټپه درېدلې او طالبان هڅه کوي چې د پاکستان پر ځای له نورو هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې پراخې کړي. دا د نن ورځې خبرونه چې ما سمې شفیقي تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه چارې ولرئ.
SBS پښتو په فیسبوک کې تا کې پلی مطلب یو فاک کړئ نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ